په پښتنو کې اوسم لا سرور کې دی ورورګلوي تاسو فکر کړئ کله خور ورور شي سره دا مې دینی ورور ده دا مې دینی خور ده بیا ستر پرده نشته ګلوزار راځه حلف معاهده د جاهلیت په دور کې عادتونه وو ظلم او تعداوي ډېرې وي چې یو سړی به بېکاسه و یا به مسافر د بل وطن راغی دلته به د یو بل مالدار یو قوي سړي سره د سړی والا سړي سره به معاهده کوله د نصرت په لحاظ باندې او د میراث په لحاظ باندې که ما جنایت وکړو ته به دیت را سره پرې کوې که په ما چا ظلم کوو ته به مې دفاع کوې خو که زه مړ شوم د ما میراث دې ته نبی علیه السلام اعلان وکړ چا چې د جاهلیت په دور کې داسې حلف کړی و هغه دې پسې پوره کړي ځکه اسلام تقویه راولي حادم د حقوق نه ده عاصم د حقوق ده خو نوې حلف ته ضرورت نشته ولې مخکې خو د ظلم د دفاع دپاره دا حلف کېدو چې اسلام راغی انما المؤمنون اخوتون فیصله وشوه نوې هغه ته ضرورت نشته لکه دای موږ په پښتنو کې اوسم لا سرور کې د ورورګلوۍ تاسو فکر کړئ کله خور ورور شي سره دا مې دینی ورور ده دا مې دینی خور ده بیا ستر پرده نشته ګلوزار راځه بس نو وځي نه وځي سره دا مې دینی خور ده خو دینی خور خو ټولو دنیا دینی خور ده خپله ښځه دې هم دینی خور ده بیا بېګا څه ورسره کوې دینی ورور دینی خور خو قرآن فیصله کړې ده په دغه محرم نه ګرځي تاسو فکر کړی دی موږ عوام غریبانان د نکاح پلار او وکیل چې کې جنکۍ چې کوم څوک وکیل کې بس هغه ذاتي ځان پلار بولي زه د نکاح پلار یم وچ پوچ دعوا په پردي لور باندې وکړه ذاتي ورځه کورته ورځه ساتر ماتر باید مانه نه وشي زه خو د نکاح پلار یم پلار نه دی دوه ملټو وکیل یې چې د دې تعبیر ته الته وکي اجاب قبول په صورت کې نو نه په پلارګلوي باندې پلار کېږي په دغه توکیل باندې نه په دغه اخوات باندې محرم شرعي ګرځي چې ورور خور ګرځي نو اسلام خپل د ورورګلوۍ درس ورکړی نوې حلف ته حاجت نشته او هغه حلف ناروا ده د جاهلیت هم چې په ظلم باندې په تعدا باندې درځي چې پلان کې خیل مړه کو په قومي تړونونو سره وکړي بیا په ظلم او په تعدا کې ټول سره وي هغه د جاهلیت د دور که اچو حلفونه یې هغه په اسلام کې اوس نشته دغه چې د همدردۍ یو د بل سره د کومک په لحاظ باندې په جایزو امورو کې معاهده کړي اسلام دغه نه مانع نه ده هغه نور هم شدت ورکړي خو نوې عهد ته ضرورت نشته